کوئی امام ابو حنیفه ته صرف ولس حدیثونه یاد او غم ضعیفو موږ وایو دا تاسو دا خبره موږ منو چې امام صاحب ته ولس حدیثونه یاد او غم ضعیفو الله اکبر دا خو بیا د غضب امام دی بیا دا خو ډیر لوی امام دی چې معنی دا ولس روایاتونه د پلکونو باندې مسلې مستنبط کینو کده تنورم بلا روایات بیا بلا سحال او ډیر پکې لا دومره مبالغه وکړي دې زمانه کې بار طالبان وای چې د امام صاحب نه کتاب شتا د امام صاحب نه شاګردان شتا او نه هغه نه سمروي دي سمره لوی زیاتې ده که واقع موږ د دې کسانو خبر ومنو دغه سه مسجد نبوي کې یو سړي به درس ورکولو دا خبره وکړه چې لیس للامام ابي حنيفه تلميذ ولا درس الكتاب ولا السنه ولا الفقه ډیر په دغه سره ماته یو سره راغی مې دنه په دې باندې دنه دسخط والا چې دا خبره کوي چې امام صاحب نه کتاب لري نه داغه شاګردان شته نه چاته سبق مې په دې هغه سړي ورته دسخط به ونکو بیا د ما شاګردانو ماته تاولې دا دسخط وختو مې ما دا دسخط ځکه وختو چې دا ما به شیخ عبدالعزیز ابن باز ته وړو او لوی استادانو ته چې وګوره داسې کسان هم شته چې هغه دا خبرې کوي او واقع کومه د دې مدرس دا خبره ټیکی نه بیا دا حدیث لولو شرح دا لرکول پکار دي کته هر کتاب راواله حافظ ابن حجر اسقلانی او دا قال ابو حنیفه فی هذه المساله كذا واستدل بهذه الايه هر کتاب او هر تفسیر کې راوچت کړه چې امام صاحب قولی نو چې امام صاحب چاته ټکه نه خېلې نه سم مساله ستنه ولې دا کتابونه بیا پاس نو دې کتابونه که خو ټول دروغ دي نو د سوزولو قابل دي داسې تفسیر نشته داسې د حدیث او شرح نشته چې هغه کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قول یا دلیل نی منقول نو زیاته کم خلق چې دا و امام ابو حنیفه صاحب سره صرف ولس حدیثونه وعلى كل حال بعض خلقنا غلطی شوی دي ابن خلدونم غلط شوی دی په خپل ابن مقدمه کې لیکي په مقدمه د تاریخ د ابن خلدون کې لیکي چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په شروط د صحت کې ډیر متشدد هر حدیث کې به ډیر چې کومنو سوچ کولو بلا تدقیق او تحقیق په کولو نو دی وجنه داغه پنن باندې صرف ولس حدیث نه صحیح ولا خدای انصاف دار ابن خلدون تا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسانید ندی کتلی چې ته دا خبره کې عقود الجواهر المنیفه دا د مرتضی زبیدی کتاب دی او په دې کې د امام ابو حنیفه د احادیث یو شذرا او یو حسرا نقل کړی دا او محمد عابد سندی المواهب اللطیفه على مسند ابي حنیفه سلور جلدونو کی کتاب لکل د امام ابو حنیفه په مسند باندې وعلى كل حال امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اغا محدث هم ده او فقيه هم ده ذهن کې دا خبره کېږي چې دا فقيه درجه د محدث نو چته ده دا ذهن کې دا خبره کېږي یو محدثي او یو فقيه درجه د فقيه په محدث باندې اوچته ده امام ترمذی په باب د ما جاء فی غسل المیت کې لیکي تاسو سره ترمذی موجوده ده امام ترمذی په دې کې لیکي سلکی وكذلك الفقهاء وكذلك قال الفقهاء وهم اعلم بمعاني الحديث امام ترمذی کو سره وي یو مسله ده چې فقهاء قول له نو امام ترمذی بیا رستوي وكذلك قال الفقهاء وهم اعلم بمعاني الحديث دا امام سے په مناقبو کې صدر الائمه لیکي او دا خبره دا ابو محمد حارثی نه نقل کړي او هغه وی یزید ابن هارون راغی او د تپوس کولو د یو مسلې او یحیی ابن معین غوندې لوی محدث موجودو علی ابن المدینی موجودو احمد ابن حنبل موجودو زهیر ابن حرب موجودو لوی محدثین موجودو نو سړي د مسلې تپوس کو د یزید ابن هارون نه
نو یزید ابن هارون ورته چې اهل علم ته ورشه. دا ټول محدثین موجود دي په یو ځای کې ناست دي او یو سړی د مسلې تپوس کوي. نو یزید ابن هارون ورته اهل علم ته ورشه. نو علی ابن المدینی ورته چې دا چې کم ناست دي دا اهل علم نه دي. الله اکبر. د یحیی ابن معین غونه چې د رجالو لوی امام دی، علی ابن المدینی چې لوی سړی دی، هغه ورته وایي چې اهل العلم اصحاب ابي حنیفه وانتم صیادله. اهل علم د امام ابو حنیفه شاگردان دي او تاسو خو دوايي خرڅونکي. دا محدث دوايي خرڅي، یعنی حدیثونه خرڅي، دوايي فروش دوايي خرڅي. ته چې بازار ته ورشو د دوا فروش نه دارو راړې نو تاسو بیا اچانک د ډاکټر نه ډاکټر درته لیکلي چې دا دارو راړه، نو دارو خو د دوا فروش سره او لیکلي چای او بیا طریقه د استعمال ورته سوخی ډاکټر ورته باقاعده خي. نو محدثین صیادله دي، سمانه حدیثونه خلکو ته بیانوي او دا غینه استنباط او طریقه د استدلال او د معانی او د مسائل دا غینه اخراج دا د فقيه چې کوم دنو کار دی. نو د فقيه درجه په محدث باندې چې کوم دنو اوچته ده. حافظ ابن جوزی وای دا هم ډېر کلک سړی دی. دی وای اعلم ان فی الحدیث دقائق، په حدیث کې ډېرې باریکۍ وي، لا يعرفها الا العلماء الفقهاء. علماء فقهاء هغه معنی چې کوم دنو پیژني. حافظ ابن عبد البر کتاب دے مشہور دا ہر طالب سر پکار دے چوی جامع بیان العلم، بہترین کتاب دے، بڑی کے کتاب دے. اگر دا خبر پسند بانے نقل کئی. عبید اللہ ابن عمر ہوئی کنت فی مجلس الامش، آمش لوی محدث دے، فجاہو رجل یو صلی را گئے فسالہو ان مسئلت دیو مسئلی بارکے تپوسکو نو جواب ورتورنکو. چې وی کتل امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مجلس کې موجود ہو ورته یا نعمان قل فیها، ورکا جواب دے سړی ته. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ القول فیها کذا وکذا، خبر دا سدا دا سدا. نبی خود آمش ورته وی من عین ستا په دې مسله دلیل سره؟ قال من حدیث حدثتناه، جتا ما ته حدیث بیان کړو دا غنه ما مستنبط کړی دا ول استاد ته وی. استاد آمش تے، آمش تے امام سے استادم دے اور شاگردم دے. پر روایاتو کے استاد دے اور مسائلو کی شاگرد دے. نو آمش نے اسڑے تپوس کئی لوی محدث تے. ناغورتے دا اہل علم تپوس کچھوے کتل امام سے موجود ہو. نو امام سے تے چور کا جواب، نو امام سے بھی چی دی جواب دا دے. نو خود آمش ورتوی من اینا دلیل پسرے؟ قال من حدیث حدثتناہو، دا حدیث نما مستمد کړل. نو آمش استاد خپل وای نحن الصیادله وانتم الاطباء، موږ راویان چې یو محدثین، موږ صرف دوا فروش یو، وانتم الاطباء ډاکټران تاسو یې. رستو براشي چې آمش د بلا مسلو چې کوم دنو تپوس کړل او امام صاحب داغي جوابونه ورکړي. آمش ورته من عین لك هذه المسائل، دے امام صاحب ورته انت حدثتنی کذا وحدثتنی عن فلان ابن فلان وانت حدثتنی. دے امام صاحب چې پمیاش کې کم سبقونه ویلو ټول ورته. نو آمش ورته حسبک یا نعمان، ته د یو میاش سبقونه ټول ما باندې ګردانې. یعنی آمش ورته روایات بیانوي او استنباط ته نشي کولی. د مسائل استنباط لګیا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کوي. ټیم شته؟ نو امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ نور خبری بھائی دایو کتاب دے کتاب الصلاة من اللباب فی الجمع بین السنت والکتاب. دادا ابو محمد ابو زکریہ علی ابن زکریہ المنبجی کتاب دے پشپک سو اشپکش پیتم اجری کی مر دے. دا بہترین کتاب دے. دا صرف دا صلاة خلاصہ و مرگری دمگا بیا چاپ کرا. دا غد کتاب دے چھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسائل قرآن و سنت میں مستنبط تھی. فقہ باندې بہترین کتاب دے دا کہ دغا کتاب الجمع بین السنت والکتاب. نو دا زمگا مرگرہ دا چچ اغا صرف دا صلاة تا حصہ دا غیر را منتقل کا
بیا زه کراچۍ ته تلم نو مفتی اعظم مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتهم ما ته ویل ته په دې څه ولیکه مقدمه نو ما ورته زه به ولیکم خو جي ځان ته منسوبه کوي نو هغه وی نه بس زه به ولیکم چې زما پام اردا شوی دی. نو بهرحال اصل کې هلته کې په مسقط عمان کې بعضې خلکو ویلو چې د احنافو دا مز باطل دی د دوی دا مز باطل دی دا څومره مزونه چې کوي دا ټول نه دي شوي. نو هغه عالم امان الله د دامان دی ښه عالم دی مجاهد نو هغه دا رساله بیا ولیکلو بله منتشر کا. نو مفتی صاحب ما ته ویلو دغه ورځو کې دوه درې ورځو ته تلم کراچۍ ته نو ما پې دا یو څو پاڼې لیکلي هغه ما لیکلي فقط تفضل اخونا الفاضل الشيخ ابو عبيد محمد امان الله بطبع جزء من كتاب صلاة من اللباب تسهيلا للمستفيدين منه وتوسيعا لدائرة نشره وردا على من يدعي ان صلاة الاحناف مخالفة عن الصلاة الماثورة عن النبي عليه السلام واصحابه وانها مبنية على القياس والرأي. الته سکسانو په مسقط عمان کې چې د احنافو دا مز صرف پرای او په قیاس دی او هغه دام لیکلو چې وان ابا حنیفه لم يحفظ الا 17 حديثا من الاحاديث الضعيفه وانه كان اميا لم يقرا ولم يدرس وانه لم يؤلف كتابا ولا كتيبا نه غټ کتاب لیکل نه وړوکې. نو ما بیا هغه باندې لیکل دي چې ولا ريب ان امثال هؤلاء الطاعنين اما غافلون عن مكانة الامام ابي حنيفه العلميه الشاهقه بين ائمه المحدثين وسادات الفقه او متغافلون يوقدون بهذه الدعايات الفارغه نيران التفرق والتمزق اوچ مسلمانانو کی افتراق پیدا کی ولا سيما في هذه الظروف پدی حالاتو کی زمانہ لگیا دے کافران طول جمع شو او د مسلمانانو د اسلام خلاف لگیا دے متفق تی التي تتطلب من المسلمين ان ينبذوا مسلمانانو تپکار دا چوغر دے جميع الخلافات الفروعية وراء ظهورهم ويبذلوا اقصى جهود واقوى طاقات وانفس اموال واغلى اوقات في توحيد صفوف المسلمين. نن سبا خدا کوشش کی مسلمانان یو کوي لکه چې تمام کافران مسلمانانو ته یو شلو. خیر دا وګړه مقدمه ده. وان ابناء العالم الاسلامي في امس حاجة الى تصحيح العقيدة عقیدہ درست کول پکار دی. خلق لگا دے شرک کی بدعاتو کی رسوماتو کے مبتلا دی سو قبرون مرادون غاڑی سوک اولیاء علم الغیب منی سوک سکی دا خبری ضروری دی او دا پا مسائلو دا صلات کی یا دا صوم کے اختلاف دا خو صحابو پا ما بین کے اختلافی دی. امام ترمیزی کتاب روچت کئی یو باب کی لکی چکم دنو یو مسئلہ بیا بل کی لکی چکم دنو بلا مسئلہ یعنی پا یو مسئلہ کی چی اختلاف روایات متعارض راغلی وی د صحابو په هغې کې اختلاف یو د ائمو هغه مسلې دې معنی کې ضروري دي. خیر دا اوږده بحث دی او بیا دا تللی دی. ومن المعلوم بداهة ان ابا حنیفة لم يكن مولعا بالقیاس اپا قیاس مین نه دی او نه هغه رای په قرآن او حدیث باندې مقدم کوي او نه په قول صحابي هغه خپله رای مقدمه ګڼي. دا خبره ولی مسلمه نه ده چې الله تعالی یو خبره وکړي نو چا دپاره بله خبره کول مناسبي بیا چې یو دی کې قرآني آیت موجود وي څوک خبره کولی شي یو دی کې د رسول الله مبارک حدیث موجود وي بیا یو سړی خبره کولی شي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امره ان يكون لهم الخيرة من امرهم او ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نو دا آیت او دا حدیث په موجودګۍ کې څوک خبره کولی شي او دغه رنګې د صحابي د قول نه پس چاته دا گنجایش نشته ده چې هغه خبره وکړي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د فقه په ائمو کې لوی امام دی او د هغه شاګردان قاضي ابو یوسف ته وګوره چې هغه د محاکمو شریعو رئیس دی د هارون الرشید په زمانه کې لس پاکستان یو ځای کړ د هارون الرشید بادشاهي ته نه رسي هغه ته نور علما نه میلاوېدل چې قاضي ابو یوسف د تمام محاکمو شریعو رئیس کولو. خو معلومیږي دا چې امام ابو یوسف سره څو علوم دي او دا هغه علومو په بنیا باندې رئیس المحاکم الشرعیه دی. دغه رنګې محمد ابن حسن شیبانی دا هغه کتابونه
بعض خلق اوچتول نشي او طالب د امام محمد تمام کتابونه اوچتول نشي دا کتابونه خپل خېټه نه رسېږي کله خپل اساتذه او خاص کر د امام ابو حنیفه نه را منتقل کړی دي وکی وای چې امام سے وای البول فی المسجد احسن من بعض القياس په جمعات کې میتیاد دومره جرم نه ده لکه یو سړی چې په یو مسله کې بی بنیاد قیاس وکړي امام صاحب قیاس دومره ناکاره ګڼي چې کوم قیاس صحیح نه وي هغه وایي په جمعات کې میتیاد وکړه نو دا پاکېدی شي هغه خاوره به لرې کړي یا هغه ځای به ووینځي لکه یو عربي جمعات کې بول کړي لیکن یو سړی غلط قیاس وکړي نو تر قیامته پورې د دې مسلې عذاب به د هغه په سر باندې وي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قیاسات فاسدونه بری ده چې خلق هغه ته وایي چې دا اصحاب رای دي امام ظفر وایي چې لا تلتفتوا الى كلام المخالفين فان ابا حنيفه واصحابنا لم يقولوا في مساله الا من الكتاب والسنه والاقاويل الصحيحه ثم قاسوا بعضه ظفر وایي انما يؤخذ بالراي ما لم يجئ الاثر چې دې کې حدیث نه موجود او قول صحابي هغه کې قیاس را دي فاذا جاء الحديث تركنا الراي روایت چې موږ بیا رائے ما چې کوم نه په ځای باندې پریدو واخذنا الاثر عبد الله ابن مبارک وایي چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ حج تلاړو او مدینه منورې ته ورسېدو الته محمد ابن علي ابن الحسين دا حضرت حسین نو سید محمد ابن علی او لوی فقیه ده لوی سړی ده امام ابو حنیفه سره ملاقات شو نو هغه ته چا د امام ابو حنیفه خلاف خبر رسول الله که هر زمانه کې حاسدینی نو محمد ابن علی چې د حضرت حسین نو سید او علامه ده امام صاحب ته وی ته هغه سړی چې زما د نیک دین کې خپل خبرې کړې دي او قیاس په حدیث مقدم غني الله اکبر امام سے ورته معاذ الله ان افعل ذلك دا پناه غواړم دا الله تعالی په ذات چې دا خبره وکم ابو جعفر ورته بل حولته تا پکې تبدیلی راوستی دا امام صاحب ابو جعفر ته چلونه مهرباني وکړي چې کینه چې زم تا ته کینم ځکه ته د رسول الله مبارک په نسو کې ما تستا ادب او احترام پکار دی څومره عظمت د امام ابو حنیفه پړ کې د رسول الله مبارک د اولاد سره نو محمد ابن علی ته وی کله مهرباني کوي کینه چې زتا په مخ کې ادبن کینه ما دغه ملم یوقر کبیرنا فليس منا بیا کینا سو ابو جعفر او امام صاحب داغه په مخ کې ادبن کینا سو او بیا ورته وی چې د دې خبرو تاسو کوم نو ما ته هغه جواب راکا وی سړی کمزور دی او که خزه کمزوري ده نو دا حضرت علی وسی ورته وی چې خزه کمزوري ده نو کما قیاس ته ترجیح ورکوله ما به په میراث کې خزه ته زیاته ایسا پکار ده او حالانکه قرآن سړی ته زیاته ایسا ورکوي للذکر مثل حظ الانثیین موږ خو قرآن منو او بیا بل تاسو وکړلو چې مز افضل له کروجه وی مز افضل له ځکه چې رسول الله مبارک فرمایا الصلاۃ عماد الدین نو کما په خپل رائے دین بدلوله نو ما بیا بل خبره کړی و چې خزه چې د حیض نه پاک شي د مز قضا به ماړي حالانکه فقها سوی په خزه باندې په حالت حیض کې چې کوم منځونه قضا شي داغه قضا پښتا نشته او دروځي نو موږ حدیث منو کنه کما رایت ترجیح ورکول خو صلات اهم العبادات ته پکار ده چې ما ویلې چې حایضه به هغه د منځونو قضا مړي لکه حروريين او خوارج هغه په حایضه باندې د منځونو قضا لازم غړي او بیا تاسو ته کو چې یو سړی وی منی زیاته پلیته او کبول زیات پلیت دي لوی بول زیات پلیت دي لکه منی کې علماء اختلاف ته بعد خلق منی طاهره منی بعد علماء منی طاهره منی او بول بل اتفاق نه جستی د کما په قیاس باندې عمل کول ما به ویلیو چې د بولو نه غسل پکار دی او د منی نه او دس پکار او حالانکه د خروج المنی غسل لازمي نو ابو جعفر پاسیدو او امام صاحب خپل کړلو او ډېر تعریف وکړ چې خلکو هم ته عجیبه خبرې کړې دي بهرحال
دا پورا اگد مضمون دے، نور با انشاءاللہ سبا بیان کم. او دا علماء اقوال چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته علماء ثقوی او کور تضیف پرونه غي طالب د نسائی خبره لیکلی و. نسائی ډیر رستو راغلی دی، یحیی ابن معین او یحیی ابن سعید القطان دا علماء متقدمین دی. هغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه توثیق کوي. ټیم شته سبا ته بنو روی دا پورا د یو غنټه بل سبا کم دی. خاجی دعا وکړئ بامیان کې وای جنگ دی، الله تبارک وتعالی طالبانو حمایت وکړي. د بامیان خلق انتهایی احسان فراموش دي. د بامیان د خلکو سره طالبان څو ځله احسان وکړي پریږدي او دا غالمان بیا جنگونه. مخکنی جنگ کې طالبانو ته ډېر لوی تکلیفونه رسول. یو طالب راغلی او د میدان جنگ د بامیان نه ماته چې کوم طالبان یې نیولي په سر کې غټ غټ میخونه چې کوم نه پاسه ټک ټک وایي او دقسې شهیدان کړي دي. خدای دا کسان چې د طالبانو د مقدس تحریک ته لګیا دی یو لوی عذاب ته په خپلو آسماني سایقو باندې روکي. خاص کر د بامیان خلک دا ډېره لویه فتنه ده. طالبانو سره احسانات پکې پرېږدي او هغوی چې بیا وګوري چېره بس دغه دی که خمګه دغه یو ښکلي د ګلونو ګلونو په شان طالبان په دې مختلف طالب راته ډېر طالبان یې که انټرنېټ ته دننه کړي بیا په جیکونو باندې کنټر دا سوی ورته کنټینر یې پورته کړ او د هغې لاندې لرګي غټ غټ بل کړل او طالبانو پکې دغسې خوړین کړل. الله تعالی دې پې عذاب نازل کړي. خدای د طالبانو مؤید او حافظ او معاون شي. دا لږې علاقې درته زره فتح کړي د کفارو دا تمام ناپاک سازشونه ناکامه کړي. خدایا عذابونه پې نازل کړي. په تمامه دنیا کې مجاهدین کمزوري دي. پاکستان کې زموږ حکومت د طالبانو او د مجاهدینو لګیا د مخالفتونه شروع کوي. خدای دوی ته هدایت وکړي. خدای ګرانو او خوږو اورېدونکو او مینه یو ځوان اودس کوي د دجلې په غاړه یو ځوان اودس کوي او یو مڼه په اوبو کې دغسې راتله. دغه ځوان وګې هغه مڼه یې خولې ته کړه ویې خوړه. رستو ډېر خفه شو چې یاره ما خو بد وکړل چې دا مڼه مې وخوړه. خوله کې یې ګوته ورکړه چې قی وکړي لیکن قی ورته رانغی. په دې خفه و چې کېدی شي دا د غلا مڼه یې چا غلا کړي او دا مڼه ترې راخوشي شوي. امکان د دې خبرې لري چې د رشوت مڼه شبه پکې ضرور موجود ده. ځوان دی لیکن د الله نه دومره یریږي چې اسنه الله تعالی ما په دې ونه نیسي. نو د دجلې په غاړه روان شو 8 میله لاړو 9 میله لاړو چرته د مڼو باغ نشته. اخر یو باغ وکتو چې د مڼو خرانې بالکل دریاب کې داسې ځوندې وې او د مڼو نه ډکې وې. د دې یقین راغی چې دا سیو او دا مڼو هم د دغې باغ ده. باغ نه چاپېره دیوالو دی د هغې نه چاپېره ګرځي. چا نه یې تپوس وکړو چې این باب البستان د دروازه کمه ده چا ورته هغه ځای کې دروازه ده. دا ځوان په هغې دروازه باغ ته ورننوتو. په باغ کې یو سپین ږیری ناست دی او دې ځوان پې سلام واچولو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بابا ورته وکتل ورته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. او بیا بابا ته تپوس وکړو چې ماذا جاء بک الى هذا البستان یا فتى ځوانه دې باغ ته کومې خبرې راوستې. ډېر وغوندې ورسره کېناستو. ورته وی د ډېر لرې دی نه راغلی پلانکي ځای کې ما اودس کولو او په دوران د اودس کې یو مڼه تېرېده او زه وګیو ما هغه مڼه وخوړه. لیکن وروستو پې نادمه شوم چې هسې نه دا د غلاني یا د بل سني. کوشش مې وکړو لیکن راونه وته راغلی یم او ستا دا باغ مې د دریاب په غاړه وکتو معلومېږي ستا د باغ مڼه ده. راغلی یم چې راته یې وبخې ځکه ستا د باغ مڼه ده او ما خوړلې ده. راغلی یم بابا ما ته یې وبخه. بابا هم پوه شو چې ځوان خو سم ځوان دی. بابا ورته وویل چې بچی دی کې شک نشته دا زما د باغ مڼه ده ځکه زما د باغ نه کان د ترکو سرحداته پورې ورشي بل د مڼو باغ نشته دغه واحد باغ دی. لیکن دی درته په یو شرط باندې بخم که هغه شرط منې نو بخمه. ځوان وی څه شرط دی؟ ځوان خوشحاله شو دی په ما باندې به څه مزدوري وکړي ګوړ مور به ورته وکړم دې باغ کې به ورته کار وکړم. وی زما د لور سره به واده کې
خو زما لور رنده ده ګونګۍ ده او کڼه ده. دی حیرانه شو چې خدایه دا پسه غضب واورېدم د یو مڼې دپاره به زه داسې ښځه ودومه چې د هغې نه سترګې دي نه غوږونه دي نه ژبه ده صم بکم عمي. لیکن یو ونې لاندې کېناستو وې ما ته لږ وخت راکړه چې زه سوچ وکړم. کله ورته اړه وایي چې یاره پرېږده دا دغسې زما د عمر سودا ده چې خشته ښځه به کوم او دی زما د ټول عمر هغه تمنا خاورې کوي. لیکن بیا ورته هغه خوف خداوندي ور مخکې شي که دی مڼو نه بخي و الله تعالی مې دوزخ ته وغورځوي نو بیا به سي. اخر خوف خداوندي پې غالبه شو او تقوا پې غالبه شوه چې زه یاره خیر دی دا ارمان پوره نشي پروا نشته. وی بابا شرط منظور دی خو راته مڼو بخوي ما درته مڼو بخله. او بیا بابا د واده اعلان وکړو ټول خپل خپلوان یې رالل او د ده وادو شو یو اعلی کور یې ورته ورکړو چې بچیه دا ستا کور دی. او دی اوس په خپله کوټه کې ناست دی او لګیا دی جاړي او د الله تبارک وتعالی نه استعانت بالصبر والصلاة واستعینوا بالصبر والصلاة چې خدایه دا زندگی مې ښه تېره کړې. ځکه داسې یو ښځه چې د هغې سترګې هم نه وي ژبه هم نه وي غوږونه هم نه وي نو کلون علی مولا خوله کې به ورته نړۍ هم ورکوې او ته به یې بوزې را بوزې پوره یو لوی عذاب دی د غوښو هغه کالبد به پورته کوې را پورته کوې. دې کې دروازه کې ماسوتن کې کشاره غوندې وشو د چې وکتل چې څوک دي یو حسین او جمیله ښځه را دننه کېږي نو دی یکدم په خپل سر باندې څادر واچولو او بس په ژړا شو چې مانه بله ګناه مو شوه. یو اجنبیې ته مې وکتل ځکه ده ورته په غور باندې وکتل. دې باندې هغه ښځه دغسې ولاړه ده او بیا لاړه پلار ته چې دا د تا چا ته ورکړي ما هغه په کتو سره په چغو چغو جاړي. پلاره دا دې څه وکړل سخرې راغی ګوري ځوان څادر په مخ باندې اچولی او جاړي وي ولې جاړې بس جرم رانو شو. دروازه کې مې وکتل یو پردۍ ښځه باندې مې نظر راغی وی د خدای انصافداره دغه خو ستا ناوي ده دا خو ستا ښځه ده. نو دې سخر ته وایي تا ما ته نه ویلي چې غړنده ده تا ما ته نه ویلي چې ګونګۍ ده او دا خو دومره حسینه وه کأن الشمس تطلع من وجهها ګویا انور د دې د مخ نه راخېږي. ما درته بچی رښتیا ویلو د ړندې مطلب دا دی چې زما لور د خپل تره زوی او د ماما زوی ته هم نه دي کتلي. پکار خدا وه چې ښځه د تره زوی نه او د ماما د زوی نه هم سفر کوي. په دې معنا باندې ما ورته ویلي وړنده د دې د خپل مور او پلار وروڼه نه ما سوا په سترګو بل څوک نه دي لیدلي. او د کڼې مې دا مطلب و چې د مور او پلار او د وروڼو خویندو د اواز نه بغیر بل اواز د دې غوږ ته نه ده رسېدلی. او ګونګۍ دا معنا چې په خپله ژبه دې د مور او پلار او د وروڼو خویندو نه ما سوا بل چا سره خبرې نه دي کړي. او بیا ترې د اسخر لاړو او هغې ناوي ته یې چې زه ورځه. اوس دغه سړی 2 رکعاتو نفل د شکري مونځ ادا کوي. بیبي چې راله هغه هم ورسره په مصله ودرېده. مسله را واده کړی سړی دی چې کله ښځې ته نږدې کېږي د هغې نه مخکې دی اودس وکړي. الوضوء صلاح المؤمن الوضوء صلاح المؤمن هغه هم اودس کوي او 2 رکعاته کوي او بیا دی د هغې امتحان علي چې آیا واقع غوږونه یې څنګه دي معمولي غوندې خبره کوي هغې اورېدلي دی که یو آیات ویلی ورته 3 آیاتونه مخکې ویلي که د یو حدیث وایي هغه مضمون باندې ورته بلا روایات بیانوي. ومن یتق الله یجعل له مخرجا د خدای نه یریدو چېره دا یو معنه هسې نه د حرامو نه نو الله تعالی ورته مخرج ورکو. او دارنګې ویرزقه من حیث لا یحتسب د ده وهم او ګمان کې م نه وه چې د باغ مالک کېږي به هغه باغ هم ټول ده ته په میراث کو رسېدو. او الله تعالی ورته حسین او جمیله ښځه هم ورکړه. ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. او خبر یې دا دومره پاک نوجوان او دومره پاکه بیبي چې په خپلو سترګو بل چاته نه دي کتلي د دی نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پیدا کېږي. امام ابو حنیفه ځکه امام اعظم دی چې پلار یې د دې درجې ځوان دی او دارنګې مور یې د دې درجې متقیه ده. نو دا بچو کې چې کوم علمي کمالات راځي دا د پلار د هغې پتہ یاد دیوبند اسلامی کے محمد بن سعد العوفی چلوی محدث تے غوی سمعت ابن معین یقول
कान अबू हनीफा सिक़तन, इमाम अबू हनीफा से युहद्दिसु बिल हदीसी इल्ला बिमा यहफ़ज़ुहु, इमाम अबू हनीफा बागा रिवायात बयानोलु चकम वर्त यादू, वला युहद्दिसु बिमा लम यहफ़ज़, और चकम वर्त याद नो बयान बयानोलु, दा इहतियात फिल हदीस दे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दा हदीस ब बयान के दमरा मुहतात हो, चकम रिवायात वर्त यादू अगब बयानोलु, ज़िक्र यरीगी अलत रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, सोच जमाना दगा रिवायत बयाने दरोग हुई दे दे दोज़ख के जान तज़े तैयार की। नबादी कसान कमाल एहतियात कई, मोहम्मद इब्न सीरीन बवीच रिवायत बिलमाना डुपकार न दे, कदर तदर रसूलुल्लाह अल्फाज यादी खु बयानों का निपाराम केना, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पागा खल्क़ के दे चेदा रसूलुल्लाह मुबारक दा हदीस व अल्फाज बोर्ते यादी न गबे बयानोलु, और दगी वजन मादर तवीच दा खुलफा राशिदीन अर्बाउना योजर सलोर सवा यौलस रिवायात मनकूल ली, लेकिन गई कमाल इख्तियात कोलू। सालिह इब्न मुहम्मद असदी हुई और देम दा इब्न माइन दा खबर नकल कई चकाना अबू हनीफा सिक़तन फिल हदीस, नुचियो सड़े चिदाग बार के अयम्मा चे नाकिदीन दा रिजालवी सिक़तन वही दा खबर बस काफी दा ब्या दा नूरू खल्को खबरू तदा वग मग दई। अबू वहब मोहम्मद इब्न मुज़ाहिम वही चे समीअतु इब्न अल मुबारक यक़ूलु अफ़क़हु अन्नास अबू हनीफा, अफ़क़हु अन्नास, और दा फ़क़ीह दरजा पर मुहद्दिस पर उच्चता दा, दा फ़क़ीह दरजा उच्चता दा। ज़कचे दा फ़क़ाहत वज़ीफ़ा दा ढेर ग्रान वज़ीफ़ा दा। यहया इब्न सईद अल-क़त्तान, वकील इब्न जर्राह, अब्दुल रज़्ज़ाक़ और यहया इब्न माइन दा सुमर लुली मुहद्दिसीन दी, लेकिन दई दा फ़िक़्ह पर मैदान के नदी वर्णन होती कचाबा तब उसको नवी इसअलू अहल इल्म मामस किम तवसयो वाक़या नकल का चिपायो मजलिस की लुली उलमा नास्तु मोहम्मद इब्न यजीद अल-मुस्तमली आगा बयाने चिपायो मजलिस के बला कसान नास्तु और यो सड़ेरा और तपोसो को नोरते हुई चले कदा अहले इल्म न तपोसो कदा अहले इल्म न जो मुहद्दिस वल्दा अहले इल्म नहीं है ना, अहले इल्म अस्हाब अबी हनीफा, अगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मलगरी दी इमाम अहमद ना योदल मोहम्मद इब्न यजीद तपोसो को दा अब्दुल रज़्ज़ाक़ इब्न हम्माम बारके, अब्दुल रज़्ज़ाक़ इब्न हम्माम लुई मुहद्दिस थे, बला तसानीफ दी और खासकर अल मुसन्नफ पयाउलस जिल्द की रद किताब दे अल मुसन्नफ, यो मुसन्नफ दे इब्न अबी शैबा दे और यो मुसन्नफ दा अब्दुल रज़्ज़ाक़ दे उसी ला चाप शेवन दे मस्किदा मखतूता हुआ, और तफसीर अब्दुल रज़्ज़ाक़ जबरदस्त तफसीर दे मखतूता हुआ जैसे कल मदीना मनोरा के मुस्ताब शेवे दे दलूयु किताबुन मुसन्निफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ बारकी तपोसुसु और अब्दुल रज़्ज़ाक़ पेजा नहीं दा खुद इमाम अहमद इब्न हंबल उस्ताद दे और दा इसहाक़ इब्न राहोए उस्ताद दे, दा यहया इब्न माइन उस्ताद दे, और दा मोहम्मद इब्न यहया ज़ुहली उस्ताद दे, और दा बला दुनिया उस्ताद अब्दुल रज़्ज़ाक़ थे। चा तपोसु को दा इमाम अहमद ना चा अब्दुल रज़्ज़ाक़ अकान लहू फ़िक़्हुन, इमाम अहमद हुए मा अक़ल्लल फ़िक़्हु फ़ी अस्हाबिल हदीस, अस्हाबुल हदीस के फ़िक़्ह इल्म ढेर कम दे, इमाम अहमद को पखपला ढेर लुई फ़क़ीह दे, पयो मजलिस की लूली उलमा नास्तु और रिवायात वक्त में करते हुए सनदुने बयान होलू नबेबा इसहाक़ इब्न राहोया
تپوسو کو چلکه دا حدیث چې په دومره سندونو باندې منقول لده دی معنا صدا دینا کم مسئلے مستنبطیگی فیبقون ټول بچب پاتې شو الا احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل محدث هم دی او فقیه هم دی. نو هغه به د هغې د مسایلو د استنباط او د معانیو بیان وکړلو. نو د امام احمد نه د امام عبدالرزاق باره کې تپوس کیږي چې اکان له فقه. نو امام احمد جواب ورکړو چې ما اقل الفقه فی اصحاب الحدیث. او دا مسئلہ طبقات الحنابلہ کی لکھتا. طبقات الحنابلہ کتاب دے دا ابن ابی اعلیٰ پڑھنبنی جلد کی اور 1501 صفحہ کی 329 کی پدی کتاب کی دا محمد ابن یزید المستملی مناقب بیانی. ندار مناقب و پزمن کے لا واقع راغلی دا کہ محمد ابن یزید المستملی دا قل استاد امام احمد نا تپوسو کو چیزی عبدالرزاق تب فقہ کے صدرکشتا کانا لہو فقہن. او اغا عبدالرزاق چا اغا دا اسحاق ابن راہویا مستاز دے دا یحیاء ابن معین مستاز دے دا محمد ابن یحیاء دوحلی مستاز دے او دا طول دا علم غرون دی دا طول استاد عبدالرزاق دا امام احمدنا محمد ابن یزید تپوس کئی چا اکانا لہو فقہن. امام احمد ورطوی چا ما اقل الفقه فی اصحاب الحدیث. نو معلومیگی دا فقیح درجہ پا محدث پانے چکندن اوچتا. نو عبداللہ ابن المبارک وی چا افقہ الناس ابن مبارک وی لولا ان اللہ تعالی اغاثنی بی ابی حنیفت و سفیان. شکر دا چخدہ دا ما مدد کو او دا امام ابو حنیفہ و دا سفیان ثوری غنی استادان را تراکل کنتو کسائر الناس ورنہ دا بند نور خلق پشان. ابن مبارک کوئی ماتا چا اللہ تعالیٰ دا حدیثو دا علم را کرے دا دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا سفیان ثوری دا شاگردی برکت دے. ابو نعیم چلوی محدث دے اگوی کانا ابو حنیفہ صاحب غوث فی المسائل. مسائلو کی بے غپی والی لکا چیو سڑے سمندر کی غپی ہوئی او ملغلری کرو باسی. امام ابو حنیفہ با دا روایاتو دا آیات قرآنیونا دا مسائل استنباط کولو. یحیاء ابن سعید القطان چی دا رجال لوی نقاد دے اگوی لا نکذب علی اللہ پخدے دروغ نویم ما سمعنا احسن من رأی ابی حنیفہ. امام ابو حنیفہ دا رائنا ما خرائے بلا ندکتنی وقد اخذنا باکثر اقواله. یحیاء ابن معین ما اکثر دا امام ابو حنیفہ اقوال والے عمل کرده. اور ربی اور حرملا چلولی محدثین دے غیوی سمعنا الشافعیہ منگا دا قول استاد امام شافعین داوری دل دی یقول اغبا فرمائل الناس عیال فی الفقه علی ابی حنیفہ. دا خلق طول دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عیال دی بچی دی اور ورطا محتاج دی. امام ابو یوسف وی چه بینا انا امشی ما ابی حنیفہ یظل امام سب سر روانو ما اس سمعت رجلا یقولو لرے سڑی چه امام صاحب صحیح کو نو ملگرتو هذا ابو حنیفہ. ابو حنیفہ دا دے کلنا کرو مولا پلارا تیری گو خلق پی جانی دا بجلیگر مولانا صاحب دے دا حسن جان مولانا دے خلقو تے خی. نو زروانو ما نو خلقو ہوئی لریو سڑیوی چه هذا ابو حنیفة لا ینام اللیلہ دا آغا مولا دے چطول شپا عبادت کی. امام ابو حنیفہ چرا خبر ووردن و خپش ولا يتحدث بما لم افعل یوکار دے نکرم و لگیا دے خلق دا غی بارکی. امام یوسف دین پس بیا امام سے دش پہ نہ دے دے شوی چرا خلق منگا نمر خخ گمانو نہ دیو منگا. اسماعیل ابن حماد ابن ابی حنیفہ دا دا امام صاحب نسید اسماعیل دا خپل پلار حماد نہ نقل کئی او حماد دا امام ابو حنیفہ زوی دے او لوی محدث و فقیح دے. اگوی دا ما پلار امام ابو حنیفہ چو وفات شو نما حسن ابن عمارتا وی چرا دا دا لمبلو خدمت تو کدا دا امام صاحب خاص شاگرد و دیر متقیو خلق دا کوشش کئی چی مڑے دا یو پاک عابد زاہد پلا سبانے لمبی. نو اغا
دا فریضه ادا کړله. او چې کله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د غسل نه حسن ابن عمره فارغه شو نو ورته وی رحمک الله تعالی اے امام ابو حنیفه صاحب خدای دې توبه خي وغفر لك لم تفطر منذ 30 سنه تا 30 کال راسه روزه نه خوړلې 30 کال مسلسل نفلي روزي نیولې دي. ولم تتوسد يمينك بالليل منذ 40 سنه سلويخ کال دې سره په خلاف باندې ډډه نه والی تمام شپه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په عبادت کې مشغوله. وقد اتعبت من بعدك رستنو خلق ته خبره ګرانه کا رستنی مولان بدوم نفلی روزي نیوي شي یا بنشي نیوي او دومره نفل بکول شي یا بنشي کوله. علي بن معبد وي چې دا عبید الله ابن عمرو الرقین ما اوردل چې عدل ابن حبیره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره خبرو کې ابن حبیره حاکمو چې د کوفه دا قضا قبول کا امام سي ورته زه د دې قابل نیم او مجبور کولی د قضا نشم کوله سبا برا باندې د غلطه مسلې چې کوم نه فتوا غواړي زه بل در کوم. الله اکبر څومره لویه تقوا وا. نن سبا خو طالب چې د دارالعلوم حقانیه فارغ شنه شپږ د درخواست لیکي وزیر اوقاف ته چې ماته چرته خطابت راکا ماته چرته قضا راکا لیکن دی اتقیاو دا مناسب دغه وجنه نه دي قبول کړي چې سبا به حاکم په موږ باندې یو غلطه مسله صحیح کوي. دومره لویه تقوا سفیان ثوری او سفیان ابن عینم د قضاګانو نه تښتېدلي دي پټ پشم. حسن بصري ته عمر ابن عبدالعزیز غوندې سړي و چې قاضي شنو معذرت یې وکړو بیا ورته وایي چې یاره تر څو مو چې بل قاضي نه دی موندلی نو یو سوړه د قضا خو وکړه که نه. حسن بصري بیا د عمر ابن عبدالعزیز په وینا باندې یو سوړه د قضا کړې ده. ابن ابي داود د نصر ابن علي نه وایي چې سمعت ابن داود دا بل ابن داود ده يقول الناس في ابي حنيفه حاسد وجاهل. بعض کسانو سره حسد کوي او بعض ته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مرتبه نه ده معلومه. الناس اعداء لما جهلوا. احمد ابن عبدوي دا درای قاضي ده او دا خبره د خپل پلار نه نقل کوي چې كنا عند ابن عائشه دا لوی محدث ده فذكر حديثا لابي حنيفه د امام ابو حنیفه څخه خبره را نقل کوله او بیا شاګردانو ته اما انکم لو رأیتموه که تاسو امام صاحب لیدلی وی د هغه خبره تاسو نه شو رد کولی فما مثله ومثلکم الا کما قیل. ستاسو د هغې مثال هغه داسې دی یو شاعر وایي اقلوا علیهم ویلکم لا ابا لکم. الله اکبر څومره قیمتي شعر دی. اقلوا علیهم ویلکم لا ابا لکم من اللوم او صد المکان الذي صدوا. الکو د دې کسانو بد مو آیا او که بد وې بیا د دې په ځای ودرېږه د دې په شان کارنامه وکړه د امام په شان کارنامې وکړئ او د امام په شان استنباط ته مسایل وکړئ بیا تاسو ته حق دی. بیا که د دې امام باره کې ته څه وی نو وایه. یو طالب د ضربه زیدون عمرن ترکیب نشي کولی او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باره کې وایي چې هغه په حدیثو نه پوهېدو هغه ته دا شی نو معلوم نو دی وایي چې اقلوا علیه ویلکم دا او خلقو د هغې باره کې ملامتیا کمه کوي من اللوم تاسو له د هلاکتي او صدو المکان الذي صدو یا هغه مکان چې هغې بند کړو او دا خلا هغې ډکه کړي وه دا خلا تاسو بیا ډکه کوي. صنعاني وایي د ابن معین نه هغه وایي چې ما د یحیی ابن ظریف نه اورېدلي دي چې شهدت سفیانه واتاه رجل فقال ما تنقم على ابي حنيفه قال وما له قال سمعته يقول تاسو ولې د امام صاحب بد وایئ ما په خپله د امام صاحب نه اورېدلي دي هغه وایي آخذ بکتاب الله فإن لم يجد فبسنة رسول الله فإن لم يجد فبقول الصحابة آخذ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو د قرآن او د حدیث او د اقوال صحابه متبع ده. امام صاحب وی ولا اخرج عن قولهم زه د صحابه د قول نه نوځم الى قول غيرهم. فلما اذا انتهى الامر الى ابراهيم والشعبي وابن سيرين وعطاء فقوم اجتهدوا فاجتهد كما
اجتهدوا. امام سے پخپل تابعی دے نو په تابعی باندې دبل تابعی قول هغه بیا حجت نی. بهر حال دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بارکی د علماء اقوال لی او دا تهذیب التهذیب کی کته شي. دا ما اکثر خبره د تهذیب التهذیب نه تاسو سره نقل کی. دا د حافظ ابن حجر اسقلانی کتاب دی او هغه د ځان نه نه کړی، هغه د تهذیب الکمال را نقل کړی دی. تهذیب الکمال دا د حافظ مزی کتاب دی. حافظ مزی دا د شیخ الاسلام ابن تیمیه د زمانه سره دی او د غضب حافظ او هغه د مستند کتابونو نه خبره چې کمندونو را نقل کړی دی. نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بارکی دا تمام علماء یحیی ابن سعید القطان وی ما درته وی چې زه اکثر اقوال هغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را نقل کوم. نو معلومیږي دا چې دغه رجالو د نقد ته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مرتبه را یاده وه، ځکه هغوی د دې لګیا د استنباط کوي. پاتې شو دا اعتراض چې امام بخاري او امام مسلم ولې د امام ابو حنیفه روایات نه راړي؟ که د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه احادیث موجودي بیا پکار ده چې امام بخاري او امام مسلم هم د هغوی روایات را نقل کړي، ځکه امام بخاري او امام مسلم د امام بخاري د شاګردانو روایات راړلي دي. امام بخاري کې 22 ثلاثیات دي، 22 او په 22 کې د شلو ثلاثیاتو کې د امام ابو حنیفه شاګردان دي. نو معترض اعتراض کوي چې امام بخاري د امام ابو حنیفه د شاګردانو عبدالله ابن مبارک ذکر څومره دی په بخاري کې بلا دی. عبدالله ابن مبارک دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد دی. وکی ابن الجراح د امام ابو حنیفه شاګرد دی. اعمش د امام ابو حنیفه شاګرد دی. نو اکثر خلک دا اعتراض کوي چې امام بخاري او امام مسلم چرته په یو سند کې د امام ابو حنیفه ذکر نه دی کړی، حالانکه د امام ابو حنیفه د وړو شاګردانو نمونه د امام بخاري په اسانیدو کې موجود دي. نو موږ د هغې جواب کوو، د هغې بله وجه ده چونکې امام بخاري او امام مسلم ته معلومه وه چې د امام ابو حنیفه په زرګونو باندې شاګردان دي، نو د هغه روایات رکېږي نه. معلومه وه هغه که شمس فی نصف النهار د امام بخاري او د امام مسلم په زمانه کې دا ائمه اربعه چې دي، امام صاحب امام مالک او دارنګ امام شافعي امام احمد دا داسې څرګندو لکه د 12 بجو ټایم کې چنور څرګندي. نو دا هغوی ته یقین و چې د دوی نه کوم روایات منقول دي دا نه ضایع کېږي، لیکن چې کوم نور استادان دي هغه خو مشهور نو. په دې تمامه دنیا کې خلک صرف 4 امامان یادوي، 4 امامان نن دنیا کې یادېږي. یا د امام ابو حنیفه ذکر کوي هغه امام دی، د امام مالک ذکر کېږي، د امام شافعي ذکر کېږي، د امام احمد. حالانکه داود ظاهری موجود دی، سفیان ابن عینم یو امام دی، سفیان ثوری یو امام دی، اسحاق ابن راهویه دام یو امام دی، بلا ائمه دي. لیکن نن په دنیا کې هغه زمانه کې دا څلور داسې څرګندو لکه چې نور نو هغوی د دوی خو بلا شاګردان دي، هغه شاګردان به د دوی روایات محفوظه ساتي. نو هغوی د هغه استادانو روایات را نقل کړل چې د کوم باره کې د هغوی دا خیال و یاره که موږ د دې دا روایات په خپلو کتابونو کې رانوړو نو هسې نه چېرته هباء منثورا نه شي. ورنه امام بخاري رحمت الله علیه چېرته هم د امام احمد روایت په خپل کتاب کې نه راغلی، حالانکه امام بخاري د امام احمد شاګرد دی. صرف 2 حدیثونه یې راغلي دي، یو تعلیقا راغلی دی او بل په سند سره چې کوم ذکر کړی دی. نو ولې امام بخاري د خپل استاد امام احمد نه روایات نه نقل کوي چې مسند احمد موجود دی؟ مسند احمد د امام احمد لوی مسند موجود دی، لیکن امام بخاري چې د امام احمد استاد دی دغه صرف 2 حدیثونه ولې نقل کوي، نور ولې نه نقل کوي. او دغه رنګې مسلم په خپل صحیح کې د امام بخاري یو روایت نه نقل کړی، ولې نه نقل کوي؟ حالانکه امام مسلم د امام بخاري شاګرد او تمامه زمانه
داغه نه استفاده کړي چې بخاری نه مسلم دا کتاب د کوم نه لیکلو. امام مسلم نه تاسو کوي چې د خپل استاد امام بخاری حدیث ولې په خپل کتاب کې نه راړي؟ یو محدث چې دا حدیث سند په کتاب کې نه راړي دا د خبرې دلیل نه دی چې دا غي سره نه لګي. پاتې شو دا اعتراض چې امام ترمذی د ټول امامانو نوم علي او د امام ابو حنیفه نوم نالي. دا غي وجه دا ده چې امام ترمذی ته د امام ابو حنیفه سند نه دی حاصل. نو محدثین انتهایی محتاط دي. هغه اوس په کتاب العلل کې چې د نور ائمو نه کوم روایات لګیا ده نقل کوي نو هغه ته سندن رسېدلي دي سندن. او چونکې د امام صاحب د روایاتو هغه سره سند نشته نو دې وجه نه احتیاطاً هغه د بعضو اهل الکوفه په نوم باندې هغه ته نسبت وکړي او دا کمال ادب او احترام ده. او حالانکه بیا په کتاب العلل کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول په نقد کې راغلی دی. معلومیږي دا چې د امام ترمذی په نسبت باندې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دې درجې سړی و چې هغه په سړي تنقید کولی شي. امام ابو حنیفه قول راغلی امام صاحب وایي زه د پلانکي روایت ځکه نقل کوم چې هغه کذاب دی. د امام ترمذی په کتاب العلل کې د امام ابو حنیفه په قول استدلال کوي. نو معلومیږي دا چې امام ابو حنیفه د امام ترمذی په نظر کې هغه چې کوم دی نو هغه معتمد دی. پاتې شو د بعضې علماو د امام ابو حنیفه باره کې قول کول چې څوک وایي دا ضعیف و. نو دا خو دنیا کې څوک هم نشته چې په هغې کې چا قول نه کړی. ابن معین امام شافعي صاحب باندې باقاعده رد کوي او کرابیسی په امام احمد باندې نقد کوي او زهلي امام بخاري باره کې څه کړي دي. نو معاصرین په یو بل باندې باقاعده دا خبرې کوي. کله نه کله یو مسله کې یو ملا د مسلې مخالف وي نو دې وجه نه هغه په هغې باندې چې کوم نه تردید وکړي. دا د دې خبرې دلیل نه چې هغه سړی بالکل من سقط المطاع دی. نو ما درته د یحیی ابن معین او د دې لوی لوی محدثینو هغه توثیقات را نقل کړل او تهذیب التهذیب د هغې دپاره وګورئ. او چې څوک دا وایي چې یاره په میزان الاعتدال کې ذهبي خبره کړې ده اچا پکې د ځان نه سیوا کړې ده. حالانکه هغه په هغې کې لیکي چې زه په دې خپل کتاب کې د مشهورینو باره کې څه نه لیکم او مثال کې پیش کوي لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لکه امام شافعي امام بخاري. بلکې په بل ځای کې ذهبي د دې تصریح کوي چې ما د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مناقبو کې مستقله رساله لیکلې ده. مستقله رساله مې لیکلې ده. تذکرة الحفاظ راواړئ دا علامه ذهبي کتاب ده. په تذکرة الحفاظ کې علامه ذهبي د امام ابو حنیفه باره کې وایي کان اماما ورعا عالما متعبدا کبیر الشان لا يقبل جوائز السلطان. د بادشاهانو تحفې به نه قبلولې. څه پته لګي چې د حلالو دي که د حرامو دي. الا الى ان قال ذهبي وایي مناقب هذا الامام قد افردتها في جزء. د دې امام مناقب ما مستقل کتاب کې را نقل کړي دي. نو معلومیږي دا چې په میزان کې چا کوم عبارت را نقل کړی دی دا د ځان نه لیکلی دی. اصلیت کې په میزان الاعتدال کې چا د ابن عدي خبره را نقل کړي ده. هغې کې یو سند دی په حرف الالف کې اسماعیل بن حماد ابن نعمان ابن الثابت. اسماعیل په حرف الالف کې ده که نه. اسماعیل دا د امام ابو حنیفه نوسی دی او د حماد زوی دی او د نعمان نوسی دی. نو هغې کې قال ابن عدي ثلاثتهم ضعفاء. دا درې واړه ضعفاء دي. نو په هغې کې امام صاحب هم راغی. سند کې څو کسان دي؟ اسماعیل ابن حماد ابن نعمان ابن الثابت. نو هغه وایي چې دا اسماعیل او حماد او نعمان درې واړه ضعیفان دي. دا خبره کوم دی که ده؟ په میزان الاعتدال کې. میزان الاعتدال د چا دی؟ د ذهبي دی. دا خبره چا پکې د ځان نه لیکلې ده. ځکه چې په خپله باندې علامه ذهبي د میزان الاعتدال په مقدمه کې وایي. تاسو مقدمه راوالی ما بلد اتفاقا میزان الاعتدال کتون هم دغه ټکي پکې رالل. هغه د کتاب په دیباچو مقدمه کې لیکي
کذا لا اذکر فی کتابی ذهبی وی زن ذکر کوم پا دی کتاب کے من الائمت المتبوعین دا اغا ایمونا چه متبوعین دی بلا دنیا تابع دا فی الفروع پا فروع کے طول خلق دا امام صاحب یا دا امام مالک یا دا امام شافی یا دا امام احمد خبر بیانے ناغوی کذا لا اذکر فی کتابی من الائمت المتبوعین فی الفروع احدا ولی لجلالتهم فی الاسلام دا پا اسلام کی جلیل الشان دی وعظمتهم فی النفوس دا خلق پڑھنو کی دا دی عظمت تے مثل ابی حنیفت والشافعی والبخاری دا میزان الاعتدال پا مقدمہ کی علامہ ذہبی وی چیزا پا دی میزان الاعتدال کی دا غلوی خلق ذکر نکوم دا کٹول اگا پا پوٹو سترگو منی نو چکم کسان مقبول عند الکل دی زدہ غی ذکر دی کتاب کے نکوم اور پا مثال کی دا طول نمک کے سوک راڑی مثل ابی حنیفت والشافعی کتب خانہ کے موجود دے میزان الاعتدال و مقدمہ کے دا خبر راڑی نو معلومی گی دا چھ میزان الاعتدال کی چادا عبارت را نقل کرے دے چھ سلاستهم ضعفا دا خبر غلط دا چاپا کے دادار نوردن نکڑی دا او بل تذکرۃ الحفاظ کے علامہ ذہبی تصریح کی دا امام ابو حنیفہ بارہ کے کان اماما ورعا عالما عاملا متعبدا کبیر الشان لا يقبل جوائز السلطان دا بادشاہانو جائزی ندی قبول کرے او تاسو اما قبل ہوئی اللہ دے تاسو امونگا سے دا بادشاہان عجیبئی دا علماء تا تحفی محفی راڑی نو الاحسانو عبد الاحسان بیا مولا دا غی بارا کیا ڈوکک نکو آیو قاضی تا دا دو تن مقدمہ را گلی وکنا نو اغیو ورطا چکم دنو زبردست تور راڑی وجی دا دیر قیمتی تور ویا سو کوئی خطبری ورطا را لو اغیبل ورطا مزیدار شاڑی راڑی لیوا نو چک دا فیصلی را دی رالی نا غیو ورطا یا رجیلا مسئلہ دا سی غصہ کنا لکا دا تور چیو شیخ بس که اخبر تور ورطا نی غولا اغیبل ورطا شاڑی اخلی ترا دی غصہ اللہ چی کولا لکا شاڑی با دی تور راڑو گزار کئینا نو دا بعد خلق دنو جنا قاضی تا حدایا غشتل ناجائز دی اب فیصلہ حق نشی کولے تحادو و تحابو دا یو دیر لوی عذاب دے نو کہ اللہ تعالیٰ در تا قضا منصب در کو یا خدا یو لوی درجہ کر نو امیر المومنین حدیع خود بیانا لیکن دا عام بادشاہان دنیا دار دا غی حدیع و بیانا قبل دا کا سباب در بانی و مسئلہ کئی نو علامہ ذہبی وی دا امام ابو حنیفہ بارکی چلا یقبل جوائز السلطان اور بیا دیر تعریف کر دے میزان تذکرۃ الحفاظ کیوں گو رہی آخر کے وئی کہ مناقب هذا الامام قد افردتها في جزء دنی امام مناقب ما زانتا پا مستقل کتاب کرا نقل کردی وعلى كل حال امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقاہت طول منی کہ فقاہت امنلو زانتا پوشی کہ مفسرم دے و محدثم دے فقیہ وی اغیتا چاہے مفسر و محدثی میں فقاہت مانا استنباط دا مسائل دے فقاہت سے معمولی علم نہ دے روایت آسان علم دے حافظان سن رہی اور کوئی حافظ تو ویرا دی ٹکی مانا صدا نو دیر حافظانو تو دا قال مانا ہم نے معلوم ہوئے قال ربک قال مانا یہ رجدو کو ملانے ما دا کو تشافی دے ما تشافی دے اور تاسو دا دوری طالبان سن رہی اور دا تخصص طالبان در کے سمر دی فقاہت دیر گران شد فقاہت یو مدرسی تا یو عالم برالینو سلور ضرب کی روات کی حدیث ہوئی اور فقہا پا کے صرف سلور سو دی فقہا پا کے صرف چکم دنو سلور سو دی لیکن یو سڑیتا فقیہ من الامام شافعی سو کوئی کہ الخلق عیال و ابی حنیفت فی الفقہ نو معلومی کی دا چاہا محدث بدرج اولاد محدث بدرج اولاد سوچ دے امام ابو حنیفہ فقہات منی لازمن بے محدث و مفسر منی اگی اوڑن بدعا کو لڑن چھے خدایا چن وسیمی بھی او دا شملو دا چٹوڑی دا چاپیرا ناستی او پا دے ڈکو کٹورو دا ٹنگی شملی اس کی سمرا دا بردست دعای اکڑلا دا صدی نسی خوب آلئی چھے زامنی بھی او زامنی آلئی چھے خپلا خزر واد کری او دا ڈن خزم نوا خدوا بے سما جامعہ مان